د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همغږۍ غونډه د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د همغږۍ ریاست له لوري ترسره شوه چې پکې د شپږ ویشت وزارتونو د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې د محکمې رئیس او مستقلو ادارو با صلاحیت استازو ګډون درلود. د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د ملکی چارو مرستیال الحاج مولوي عبدالرحمن قاسمي صاحب د غونډې موخه د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره لا زیاته همغږۍ یاد کړه او زیاته کړه چې دا یو نړیواله ستونزه ده چې د حل لپاره ګډو همکاریو ته اړتیا ده. قانون د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې هغه کوم قانون چې دی په قانون کې هم دا د یوازې د یوې ادارې کار نه ده بلل سوی د وزارت داخلیه یا د نشهیي توکو په وړاندې مبارزې معینیت دا کې د هر که دفاع وزارت دی که سیاحت عامې وزارت دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی خلاصه ټول وزارتونه په دې کې ونډه لري په دا مبارزه کې د هغو دپاره یې مکلفیتونه واضحه کړي دي د هغو دپاره یې مسؤلیتونه واضحه کړي دي. په ورته وخت کې د معینیت رئیسانو د قاچاقبرانو د نیولو د روږدو د راټولولو او د نشهیي توکو پر وړاندې د وروستیو لاسته راوړنو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. چې کوم وخت امیر المؤمنین حفظه الله فرمان صادر کړي متصل د افغانستان ټول ولس د افغانستان ټول نظامی او ملکی ارګانونه او بالخصوص د کورنۍ چارو وزارت د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې معینیت هغه د دغه فرمان تطبیق ته هغه په یو ډیر جدیت ودرېدی. الحمدلله تاسو وینئ ډیر داسې کارونه وه چې خلکو غیر ممکن بوله هغه الله ممکن کړله. تقریبا په دغه مبارزه کې ستاسو په همکاري باندې در 80,000 ډیر عملیات وسولله. ځکه دا یو داسې دښمن دلته داسې یو پلان جوړ کړی و چې نور که موږ ولاړ سو هم به دا جنګ روان وي. دا داسې جنګ و چې آخر به د افغانستان په هر کور او په هر فرد کې وای. په پای کې د وزارتونو او مستقلو ادارو استازو هم د همغږۍ پر اهمیت خبرې وکړې او د ګډو هڅو ژمنه یې وکړه. د عامې روغتیا وزارت رهبري د کمپلیکسونو د جوړولو په مرکز او په هغه مهم زونونو کې په پلان کې لري او همدارنګه د دوا او طبي تجهیزاتو په برخه کې د راتلونکي کال لپاره خاصه بودیجه نیازمندي تثبیته شوې ده او دا لګل شوی دی. همدارنګه د کورنیو چارو وزارت مربوطه ارګانونه زموږ هم ویله دا ده چې روغتیایي راهنمودونو ته پاملرنه وکړي نو زموږ د ادارې ژمنتیا په دې برخه کې پوره متوجه او متعهده ده انشاءالله. دا غونډه د نشهیي توکو پر وړاندې د لا زیاتې همغږۍ او همکارۍ لپاره یو مهم ګام و چې په پایله کې ګډونوالو د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو ژمنه وکړه.